السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شه محمود واقف یم د واقف ټکنالوژي چینل څخه اساسي په درنه خدمت یم. د واقف ټکنالوژي چینل محترم لیدونکو کلمې ځل لپاره د واقف ټکنالوژي چینل د ویډیو سره مخامخ شوی یاست. مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او ورسره په څنګ کې د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د پیدا به دا چې چې هر کله تاسو نوی ویډیو اپلوډ کوم تاسو به ډیر زر د نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې دررسیږي. محترمه دوستانو د نن ورځې یو مهمه ویډیو ده چې تاسو په درنه خدمت کې وړاندې کیږي. هغه دا چې تاسو په خطا سره یا قصدن تاسو د خپل ملګری یا د بل چا د موبایل نمبر تاسو سره په موبایل کې موجود وي مګر هغه تاسو نه په خطای کې ډیلیټ شي، نو څنګه به بیرته خپل موبایل ته راولئ. چې دغه یو ډیره مهمه پوښتنه ده چې بعضې دوستانو کړې وه زموږ په واتساپ باندې. نو تاسو کولی شئ چې دغه ډیلیټ شوی نمبر په اسانۍ سره بیرته خپل موبایل ته ریکور کړئ او ریسټور یې کړئ او ستاسو موبایل ته بیرته راشي. دغې دپاره تاسو به یو اپلیکیشن دی د خپل موبایل کې به په پلی سټور نه به څنګه کوئ ډاونلوډ به کوئ. د دغه اپلیکیشن نوم دی ډیلیټډ کنټاکټس. ډیلیټډ کنټاکټس مطلب دا چې هغه نمبرونه چې تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي د ستاسو نه هغه بیرته په اسانۍ سره راواپس کړئ خپل موبایل ته. دغه اپلیکیشن د زه به تاسو دلته په نښه کړمه د ډیلیټډ کنټاکټس په نامه باندې. تاسو به د خپل موبایل په پلی سټور کې بیا څنګه کوئ ډاونلوډ به کوئ. پلی سټور د موبایل تاسو ټول پیژنئ. پلی سټور د موبایل دغه برخې ته ویل کیږي. دا به تاسو چې کله تاسو سره انټرنیټ موجود وي تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور د سرچ کې به یې ولیکئ ډیلیټډ کنټاکټس. نو په دغه نشان باندې به تاسو سره یو اپلیکیشن راشي دغه نشان لري. نشان کوم یو دی؟ دغه یو دی، دا رقم ته شکل باندې موجود دی. تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ او له دې څخه هغه نمبرونه تاسو نه ډیلیټ شوي دي بیرته خپل موبایل ته واپس کړئ. تاسو به داسې کار وکړئ، تاسو به لاړ به شئ دغه ډیلیټډ کنټاکټس باندې به کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشن دغه انټرفیس لري. په دې طریقه سره به تاسو به لاړ شئ. په دې کې تاسو سره ټول موبایل نمبر تاسو سره موجودې دي. مثلا په دغه نمبر کې تاسو نه بعضې نمبر یې څنګه شوي ډیلیټ شوي. زه راځم په خپل موبایل دغه کنټاکټ ته ځم او په هغې کې بعضې نمبر یې څنګه کوم ډیلیټ کوم. راځم دې کنټاکټس ته. په کنټاکټس کې غواړم چې یو د دغه عبدالاحد په نامه باندې نمبر دی دا ډیلیټ کړم. یو امین الله په نامه باندې همدا رقم ته د نگار خان په نامه باندې دغه نمبر یې څنګه کړم د خپل موبایل څخه ډیلیټ کړم. نو دغه درې نمبر یې دا څنګه شولې زما د موبایل د کنټاکټسو نه ما خو قصدا لرې کړی دي مګر که تاسو نه په خطا کې لرې شوي بیرته خپل موبایل ته به څنګه راوړئ. دغه درې نمبر یې ما لرې کړلې بیرته به زه به څنګه راولم خپل موبایل ته به بیرته څنګه ریسټور کړي. که زه چېرته فون ته لاړ شم دلته کنټاکټس ته وګورم نو ما سره هغه عبدالاحد او د نگار په نامه باندې کوم ویډیو نمبر یې دلته موجود دي هغه ما نه ډیلیټ شوي دي. بیرته به څنګه راولم؟ د بیرته راوستلو لپاره به تاسو به لاړ به شئ هماغه اپلیکیشن ته. اپلیکیشن دغه یو دی. په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اپلیکیشن باندې کلیک وکړو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړو نو تاسو کولی شئ چې په دغه آل کې هغه ټول نمبرونه چې تاسو سره موجود دي هغه ښودل کېږي. نو تاسو به څه وکړئ دغه ډیلیټډ کنټاکټس باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ نو هغه نمبرونه به بیرته به ریسټور کړي تاسو ته به یې راولي چې کوم تاسو ډیلیټ کړي دي. په ډیلیټډ باندې به کلیک وکړئ نو هماغه درې واړه نمبر یې څنګه کړئ بیرته راوستلې چې عبدالاحد، امین الله کاري او نگار خان په نامه باندې نمبر دي. بیرته به خپل نمبر ته به څنګه ریسټور کوئ. د ریسټور لپاره به داسې طریقه وکړئ همدغه عبدالاحد نوم باندې به کلیک وکړئ. دلته ویل کېږي کنټاکټس ریسټور سکسیسفولي یعنې دغه نمبر په کامیابۍ سره بیرته واپس شو. همدا رقم ته کنټاکټس ریسټور سکسیسفولي دغه هم بیرته ریسټور شو. بیا دغه کنټاکټس ریسټور سکسیسفولي دا هم ریسټور شو. اوس بیرته لاړ شئ خپل د موبایل ته لاړ شئ بیرته او په هغې کې وګورئ چې دغه نمبر یې بیرته راغلی که نه. کنټاکټسو ته لاړ شئ دلته پام وکړئ عبدالاحد په نامه بیرته راغلی دی، امین الله په نامه همدا رقم د نگار خان په نامه باندې دغه تاسو ته بیل وښایم. یو مو دا ډیلیټ کړی یو دغه یو او بل دا یو. نو دغه نمبر یې بیرته زموږ موبایل ته ریسټور شوي دي.
محترمو دوستانو، د یو مهم اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړئ او استفاده ترې وکړئ. هغه نمبرونه چې ډېر مهم دي، تاسو سرګردانه یاست، په دې طریقه سره یې بېرته خپل موبایل ته راوستلی شئ نمبرونه او پیدا کولی شئ. محترمو دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. خپل نظریات، انتقادات راسره په کمنټ کې شریک کړئ. کله چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.